چینایي ولسمشر شي جین پینګ پر نړیوالو لویو ادارو ټینګار کړی دی چې د اقتصادي یوازیتوب او ځانځانۍ پر ځای د نړیوال اقتصاد د ودې لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي د دوشنبې پر ورځ په بیجینګ کې د یوې کړۍ یوې لار په نوم د لویو پروژو نوښت سرمشري ته وینا کوله. چین غواړي له دې اقتصادي پروژو سره د نړۍ ګڼې سیمې له یو بل سره وتړي. نړیوال رسنۍ او څارونکي وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د یکشنبې پر ماسپښین د بل توغندي ازموینه کړې. دولتي ټلویزیون د دوشنبې پر ورځ د توغندي د ازموینې ویډیو خپره کړه. څارونکي وایي پیونګیانګ د توغندیو د پروګرام له کبله د نړیوالو ځواکونو هیوادونو تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی. او په برتانیا کې د وښو ریبلو ماشینونو د ځغل موسم پیل شوی دی چې تر اکتوبره به روان وي. له دې ماشینونو څخه لرونه لرې کړل شوي دي او د ځغاستې شوقیان چې د ګرانو ګاډو ځغل نشي کولی په کمه بیه په دې ماشینونو خپله تنده ماتوي.